بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم کتونکو، زموږ او ستاسو شپاړسم درس د پیراګراف په اخرني آیکن کې د صحیح ده. ګورئ د پیراګراف د اخرنی آیکن شو اینډ هاید پوینټر بکس ته تاسو وګورئ. شو هاید الفاظ یې پر لیکلي. شو په معنا د ښکاره کولو، هاید په معنا د پټولو. صحیح ده، ښکاره کول، پټول. دا موږ او تاسو هغه وخت کار وکړو چېرته د خپل مکتوب دغه ووینو چې مثلا زه غواړم چېرته ما انټر بټن وهلی، چېرته ما ټیب یا سپیس ما زیات وهلی، دا کومه غټه بټنه چې ده صحیح ده سپیس یې ورته وایي. یعنې د خپل مکتوب غلطۍ تاسو ته د شو اینډ هاید د بټنې څخه تاسو راایستلی سوی. شو اینډ هاید بټنه راباسي. صحیح ده. یو ور تاسو راسئ مکتوب ته. په مکتوب کې موږ تاسو وګورو. له ما سره په مکتوب کې اولنی پیراګراف، دویم پیراګراف، تاسو ښه په غور ورته وګورئ. د اولني پیراګراف اولنی لاین یو څه رامخته ده. صحیح ده. او د دویم پیراګراف هم اولنی لاین یو څه رامخته ده. ګورئ په دې کې ما دغه د اولني پیراګراف چې دا کوم اولنی لاین ده دا ما په سپیس بټنه باندې رامخته کړی. سپیس بټنه و دې غټې بټنې ته وایي. صحیح ده. دغه غټې بټنې ته سپیس بټنه وایو موږ تاسو. بیا دا دویم پیراګراف اولنی لاین ما د ټیپ بټن لارې څخه رامخته کړی. یعنې د ټیپ بټن چې هغه کوم چپ سایډ ته تاسو وګورئ خپل کیبورډ ته، په دې کې اوله واره کنټرول، بیا شفټ، بیا کیپس لاک راځي. تر کیپس لاک ورباله ټي ای بي یې پر لیکلې ټیپ بټن ورته وایي. صحیح ده. دغه د دویم پیراګراف اولنی لاین ما د ټیپ بټن لارې څخه رامخته کړی. دغه د ټیپ بټنې کار هم دغه شی ده چې موږ او تاسو په پیراګراف کې یا مثلا هغه اولنی لاین که وغواړو چې د هغه څه رامخته کړو په نسبت د نورو لاینو ته، بیا موږ او تاسو د ټیپ بټنه کاروو. انټر بټنه چې دا موږ او تاسو ته په دغه پیراګرافو کې راکوي. کله چې موږ او تاسو نوی پیراګراف اخلو بیا د انټر بټنه وو. دغسې نورې. اوس زه غواړم په د خپل مکتوب کې معلومې کړم چې چېرته ما سپیس زیات وهلی او چېرته ما د انټر بټنه زیاته وهلی. صحیح ده. ګورئ زه راځم انتخاب نه غواړي مکتوب. صحیح ده. په دې صورت کې بیا انتخاب نه غواړي، صرف راسئ شو هاید بټنې ته دا کلیک کوئ. اولني پیراګراف د اولني لاین ته که تاسو وګورئ موږ او تاسو ته دا کوم ټکس دی دا زیات راکوي. ګورئ دا به زه زوم کړم. ګورئ دا په سپیس بټن اخیستله سوې ده. مثلا سپیس بټنه د ورډ خلاف کار ده چې باید موږ او تاسو اولني پیراګراف اولني لاین ته موږ او تاسو سپیس ورکول غواړو. بیا که چیرې د سپیس په بټنه باندې دا متن یا مثلا دغه لیکه مخته کړو دا خلاف کار ده. ځکه ټیپ بټنه شته، ټیپ بټنه کار دغه کار کوي. ځکه یو سپیس ته وایې تا ته یو کرکټر در زیاتوي. کرکټر معنا یوه کیبي زیاتېږي. دغه کوم لاینونه چې دي دا د سپیس بار له بټنې څخه اخیستل سوي. دا ټکي چې تاسو وینئ. صحیح ده. دا یو سپیس چې تاسو وایي یوه کیبي ځای نیسي. نو په دې خاطر باندې دغه اکثره ملګري داسې کوي چې د سپیس له لارې څخه پیراګراف مخته کړي. هغوی مکمل پیراګرافونه مخته کړي یو لاین خو پر ځای. همدغه شانت ورته ګورئ په همدغه مکتوب کې زه راځم لاندې که تاسو فکر وکړئ چېرته چې دوه ټکي لګېدلي لکه دا ځای سلو. صحیح ده. دلته دوه سپیسه لګېدلي دي. صحیح ده. دا شو اینډ هاید چابي ځینې دورې کې بیا چا درک نه ورکوي. په دې باندې سر نه خلاصېږي چې چېرته یې دوه سپیسه ویلي، چېرته یې درې سپیسه ویلي. مګر په دغه صورت کې بیا تاسو ته د سپیسو ځای هم درکوي چې په دې لفظ کې یعنې دغه دوه لفظو تر مابین دوه سپیسه ویل سوي، یو سپیس ویل سوی. شو اینډ هاید چابي کار هم دغه شی دی چې موږ تاسو ته دا غلطۍ را په ګوته کړي. اوس زه لاندې راځم ته ګورئ له موږ تاسو سره چې دا کومه دا علامه ده. صحیح ده. دا د انټر علامه ده. په دې باندې موږ تاسو انټر معلومولی شو چې انټر چېرته وله سوی. همدغه شانته راسئ دغه د انټر علامه ده. ګورئ د ټیپ په صورت کې موږ تاسو ته دغه بټنې نه راکوي، دغه ټکي نه راکوي. که چېرته تاسو ټیپ بټنه ووهئ د ټیپ په صورت کې بیا تاسو ته دغه ټکي نه درکوي. ځکه ټیپ وایو دغه 5 سپیسه یا 6 سپیسه دغه لاین ور مخکې کېته. نو ټیپ بټنه چې ده هغه کار کوي د همدغه شي کار کوي. صحیح ده. لاندې راځو ګوره که تاسو فکر وکړئ د انټر له لارې موږ او تاسو دا صفحه ماته کړې ده. دا هم غلط کار ده. باید چې د انټر له لارې موږ تاسو صفحه ماته نه کړو. یو انټر ستاسو یو لاین حسابل کېږي. یو لاین چې ده هغه زموږ او ستاسو یوه کیبي ځای نیسي. باید په خپله طریقه باندې چې چېرته صفحه ماتېږي په هغه طریقه باندې صفحه ماته کړو. مثلا ورته ګورئ که زه چېرته راسم د دویمې صفحې و دې پیراګراف ته راسم غواړم دغه پیراګراف ماتوم. ګورئ دلته راسئ. اوس زه انټر بټن وم هغه ماته هغه علامې راکوي. صحیح ده. بېرته بیک سپیس ته به ولاړ سم. که زه چېرته وغواړم چې له هغه خپل اپشن چې موږ او تاسو ته په ورډ کې راکړی له هغه اپشنه څخه د صفحه ماته کړم هغه انشاءالله په آینده کې موږ او تاسو وایو. اوس به هم راسم ورباندې صرف
انسرټ ته به راسئ. په انسرټ کې موږ تاسو سره په اولني مینیو کې پیجز کې پیج بریک یې ورته لیکلی. صحیح ده. پیج بریک آپشن باندې چې څنګه تاسو صرف یو کلیک ووهئ صفحه خو ماته سوه، د بلې صفحې ته خو دا ستاسو عبارت راغه مګر انټر بټن نسته. بیا په دې صورت کې درته لیکلي هم دي چې دا پیج بریک آپشن کارول سوی ده. دا بالکل صحیح آپشن ده. صحیح ده. یعنی هغه د انټر دغه نسته چې بار بار انټر راځي. په دې صورت کې بیا تاسو ته خپل فایل چې تاسو معلومات وګورئ په فایل کې بیا تاسو ته لاینونه زیات نه درکوي. که چیرې تاسو له انټر څخه کار واخلئ بیا تاسو ته زیات لاینونه درکوي او هر لاین چې د یوه کیبي ځای نیسي. نو باید چې د خپل مکتوب حجم هم نکو غټ په دغو شیانو باندې. صحیح سو. د شو اینډ هایډ چابي کار چې د موږ او تاسو سره په هوم کې د همدغه شي دپاره داسې د خپل مکتوب معلومات واخو. خپل مکتوب کې مو چېرته زیات سپیس وهلی یا مو بې ځایه صفحه مته کړې او داسې نور. نو الله دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. انشاءالله په آینده درسو کې به موږ ستاسو نوې مینوګانې سټایل او ایډیټینګ روانېږي. والسلام علیکم ورحمة الله.